لکه غلامي ډېر امتیاز او د افغانانو بیا د پښتنو مشکل دا چې د زورور سره دښمني کمزوري سره دوستي. هدف څه دی؟ اوس پاکستان څه غواړي؟ یو قوي مرکزی نظام جوړ نشي، افغانستان بې نظامه شي، بې نظمه شي. نو بیا پاکستان دې هدفونو ته رسي نور؟ مګر د پاکستان د جګړې محتوا چې دغه بدل نشو. د ښه حالت ته د تللو عکس العمل دی د پاکستان دغه بریدونه. طبعا دغه تش د روسانو وسله ورکړې نه ده. نه د یو قوم په توګه حقوق د دوی ومنل، نه د یو وګړي په توګه د دوی حقوق ومنل. دوی خپله د غلامۍ یو دوره تېره کړې ده، اوس هم د غلامۍ تر چتر لاندې. یو ورځ استاد جون راونیسه د هغې پسې تبلیغات شروع شي. دوی خپله د پوځ مشران چې دا په پیسو اخیستل کېږي، دا د ولس روحیه ماتولی شي. او زموږ خاوره زموږ ته پرېږده چې امنیت وساتو. دغسې تبلیغات تاثیرات کوي. په دې تندي باندې وویشتې و زه صحیح د افغانستان حکومت سره مخالف یم، مګر ملت ته مې ته کنځلی نه شي کولی. هغه د ملک وارث دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان په 3 ولایتونو باندې بریدونه وکړل. پکتیکا کې په برمل کې ملکي وګړي بیا شهیدان شوي، ماشومان، ښځې او سپینګیري. همدارنګه د کونړ په شلتن کې په برید کې هم ماشومان او ښځې شهیدان دي او ټپیان هم ماشومان دي. په ورته توګه په خوست ولایت کې هم په برید کې ماشومان او ښځې شهیدان هم دي او ټپیان هم دي. د پاکستان د بریدونو د تسلسل هدف څه دی؟ د پاکستان سره خبرې اترې د سعودي عربستان په منځګړیتوب، د ترکیې په منځګړیتوب، د قطر په منځګړیتوب او بالاخره چین دې منځګړیتوب ته د پاکستان په خوښه باندې راودانګل چې له یوې نیمې میاشتې زیاتې خبرې اترې پرې وشوې. هیاتونه سره لاړل، راغلل افغانستان ته راغلل، پاکستان ته ولاړل او په چین کې هم خبرې وشوې. پاکستان ولې په خبرو اترو باندې باور نه لري؟ د پاکستان هغه اهداف چې د ملکی بریدونو تر شا یې ویني څه دي؟ افغانان د پاکستان بریدونو ته په څه نظر باندې ګوري او د پاکستان دغه پالیسیو ته په څه نظر باندې ګوري؟ د دغه بریدونو له امله د بې باورۍ فضا په سیمه کې د مشترکو ګټو د زیانمنېدو او همدارنګه د نفرتونو فضا څومره نوره پاکستان خپروي او څه غواړي له دې نه؟ د دې بحث لپاره را سره شنونکي تحلیلګر او د کابل پوهنتون استاد ښاغلی پوهاند محمد اسماعیل یون صاحب یو ځل بیا په سټوډیو کې دی. یون صاحب تاسو ته هرکلی وایم. مننه کورودن. ډاکټر صاحب، پاکستان په پرله پسې ډول باندې بریدونه کوي او زموږ ملکي خلک پکې شهیدان کیږي. تر اوسه پورې د پاکستان په هیڅ برید کې هغه هدف په نښه نشو کوم چې پاکستان په میډیا کې وایي، کوم د کومو په بهانه باندې چې په افغانستان باندې دغه بریدونه کوي چې دلته موږ وسلوال ګروپونه په نښه کوو، د وسلوالو مشران په نښه کوو، وسلوال په نښه کوو. په داسې حال کې چې وسلوال په خپله د پاکستان په مختلفو سیمو کې د دوی د نظامي مراکزو سره مخامخ جګړه کوي، په جوماتونو کې ځي تبلیغات کوي، په جوماتونو کې غونډې نیسي، د ولسي خلکو سره غونډې نیسي، ولسي خلکو ته خپل اهداف وړاندې کوي. د دوی د جګړې هدف هم روښانه دی او په ورو ورو د هغه د پاکستان هغه دعوه چې دا یو ترهګریزه ډله ده او دا څرنګه ډله د ټي ټي پي یا نړیواله وسلواله ترهګریزه ډله ده چې نړۍ ته ګواښ دی، خو هغوی خپل اهداف په ډېر روښانه ډول په مساجدو کې، په حجرو کې د ولسي خلکو سره په غونډو کې هغوی روښانه کوي چې موږ خپل دغه حقوق غواړو، دا غواړو، دا غواړو، او بیا مخامخ د دوی سره جګړه کوي. خو برعکس پاکستان راځي او په دغه بهانه باندې په پرله پسې ډول په افغانستان کې بریدونه کوي، ملکي خلک پکې وژل کېږي. د دغه بریدونو د تسلسل هدف څه دی؟ اوس پاکستان څه غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول ټولو شهیدانو ته د لوی رب له درباره فردوس جنت غواړم، ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله لرم. د پاکستان د دې بریدونو تسلسل باید ووایو چې دا یو اوږده سلسله ده. دا د پاکستان له تاسیس نه تر دې دمه پورې مشروع ده او بېلابېل پړاوونه لري. کله کله پټه جګړه وه، نه اعلان شوې جګړه وه، بیا وروسته څرګنده جګړه شوله. نو غټ اهداف یې دا دي، ستراتیژیک اهداف یې چې افغانستان کې یو قوي مرکزی نظام جوړ نشي، افغانستان بې نظامه شي، بې نظمه شي، نو بیا دی دلته خپل اهداف پلي کولی شي. یا دی نه غواړي چې یو قوي افغانستان یو بیا تر څنګ یو قوي رقیب بل ولري هندوستان. نو دا دی غواړي چې یو حشوي سیمه جوړه کړي چې دی د لابراتوار په توګه دلته استفاده ترې نه وکړي، د افغانستان له طبیعي منابعونو نه غوړه ګټه پورته کړي، ولس ذلیل شي، فقیر شي، غریب شي، چې د خپل هیواد د ساتنې او پالنې هغه مجموعي ظرفیت یې کمزوری شي، نو بیا دی دلته خپل اهداف عملي کړی شي. نو دا هغه چې دا بمبار چې دا او دا انفجارات چې دي
دا د مغه لړۍ یوه کړۍ ده چې تر دې دمه پورې دوام پیدا کوي. ملکي وګړي پکې شهیدانېږي، کورونه پکې له منځه ځي. د مخامخ جګړې توان نه لري، یوازې د هوایي ځواک نه استفاده کوي او په دې پوهېږي چې افغانستان 50 کلنې جګړې ځپلی، هوایي ځواک یې له منځه تللی یا کمزوری شوی. نو څو چې بیرته د هوایي ځواک جوړېږي، د هوایي مدافع سیستم جوړېږي، دلته د نظامي قدرت یو خلا محسوسېږي، یا لږ تر لږه د یو برخې خلا محسوسېږي. نو دوی دغې خلا نه ناوړه استفاده کوي، د اهدافو ته ادامه ورکوي او غواړي چې خپل ستراتیژیک اهداف افغانستان کې ترلاسه کړي. اوس دلته خبره روښانه ده، څنګه چې داسې وایي او ټول تر ډېره بریده پورې ټول تحلیلونه په همدې باور دي چې پاکستان دلته دغه ناامني غواړي، دلته یو مرکزي سیستم نه غواړي، دلته یو پیاوړی دولت نه غواړي، دلته آبادي نه غواړي، دلته نظام جوړېدل نه غواړي، دلته حتی په یو وزارت کې د یو چوکۍ او میز زغم هم نه لري. خو برعکس بیا د افغانانو، د ټولو افغانانو فکر په دغه مسایلو باندې رسېدلی دی. که چېرته افغانان په دې مسایلو باندې اوس پوهي په دغه اوسني حالت کې، نو بیا پاکستان دې هدفونو ته رسي نور، یا پاکستان نور دغه تګلاره مخ ته وړی شي. تاسو وګورئ دلته یعنې دی په افغانستان کې د حکومت د نفس سره مخالف دي، د حکومت له ماهیت سره. یعنې حکومت به نه وي په اساسي معنا. تاسو ګورئ د اعلی حضرت له وخته چې دوی مداخلې شروع کړي، هغه کې شاهي حکومت و. بیا سردار داود خان جمهوري دولت و، جمهوري حکومت و، هغه سره مخالف و، شاهي حکومت سره مخالف و. بیا د خلکو ډیموکراټیک ګوند چې هغه جوړ کړ، ډیموکراټیک جمهوریت و، هغه سره مخالف و. بیا هغه نه وروسته جمهوري دولت راغی، بیا اسلامي دولت په نامه، بیا جمهوري دولت شو، اسلامي جمهوریت شو، بیا اوس اسلامي امارت ده. عنوانونه ټایټلونه بدل شول، مګر د پاکستان د جګړې محتوا چې دغه بدل نه شول. د افغانستان کمزوري چې د اساسي هدف هغه بدل نه شو. دا غټ هدف دا و. نو اوس هم دا اهداف پلي کوي. خبره دې کې ده چې اوس د ولس د پوهې که ولس پوه شي، ولس ډېر شی لاسه ورکړي دي. دا جنرال اختر او جنرال اختر عبدالرحمن د په خاموش مجاهد کتاب کې د ضیاءالله سره په ګډه د افغانستان د جګړې ستراتیژي جوړوله. نو وایي ضیاءالله خو دا خلک چې نظامي خلکو دی ویل چې د مجاهدینو دپاره به منظم قطاعت باید پلان شي، چې د روسانو د افغانستان دغه وخت د حکومت د منظمو قطاعت په مقابل کې وجنګي. بیا دې طرحه دا وه چې که دا منظم قطاع چې دي دا زر یو سیمه نیسي، زر یې لاسه ورکوي، جګړه چې دا ډېره دوام نه پیدا کوي. نو موږ به یې چریکي جنګ افغانستان کې ډیزاین کړو چې چریکي جنګ چې ته کله ولس لاس په لاس کېږي، نو کله به د مخالف په لاس کېږي، کله به د یو طرف په لاس کېږي، کله به د بل، نو کله به له منځه لاړ شي. کله چې له منځه لاړ، ولس له منځه لاړ، کمزوری شو یا مهاجرت ته اړ شو، نو بیا هغه نه وروسته افغانستان کې هر ډول حکومت راځي، هغه به ډېر کمزوری حکومت وي. نو دا د هغې اوږدې ستراتیژۍ برخه وه چې بیا د جهاد کلونو کې د خپل اهداف لرل، امریکایانو خپل اهداف لرل، او افغان مجاهدینو سیاسي کمزوري لرله، یوازې نظامي برخه کې هغه و. تقریبا روسانو ته ماتې ورکړه، بیا په سیاسي ډګر کې سیاسي تدبیر یې کمزوری و، حکومت یې جوړ نه شو کړی. نو بنا پر دې افغانستان کې چې د 1400 کلونو په نتیجه کې کومه وسله زیرمه شوې وه، هغه هم له منځه یې وړل د اختلافاتو له وجې نه. بیا هغه پیړۍ کې چې حکومت جوړ شو، هغه هم د پاکستان، د ISI، د امریکې د CIA، د روس د KGB، د دې ټولو په خوښه حکومت جوړ شو. یو کمزوری تنظیم، یو اقلیت محوره تنظیم یې راوړه، د یو بل قوي تنظیم په مقابل کې د حاکمیت ته ورسو. د دې دواړو ترمنځ د جګړې بیلانس برابر شي. که یو قوي تنظیم قدرت ته ورسو، ضعیف تنظیمونه له منځه وړي، تابع کوي، نو دلته مرکزي حاکمیت رامنځته کېږي. هغه مرکزي حاکمیت چې د هر چا په وجود کې دی په تاوان، ځکه چې وسله زیرمه وه، هغه وسله که یو قوي تنظیم ته لاسه ورغلی وای او یو قوي مرکزي نظام یې جوړ کړی وای، نو بیا دوی وروسته کوم اهداف چې لرل هغه نه ترسره کېده. نو بنا پر دې د ټولو د سیمې ټولو استخباراتي هغه سازمانونو دا وپتېله چې افغانستان کې به د یو کمزوری نظام، د یو کمزوري تنظیم د حاکمیت تر سیوري لاندې چې نور تنظیمونو سره ائتلافي بڼه خپله کړي، قوي تنظیم چې د هغه په مقابل کې عکس العمل څرګند کړي. که قوي تنظیم واک ته ورسوي، سره دې چې د حکومت مالته جوړېده، په نړۍ کې جوړېده، دې دا مشکله نه وه.
چې کوم تنظیم ته واک ورکړي. خو د ټولو استخباراتي سازمانونو خوښه دا وه چې کمزوری حالت حاکمیت افغانستان کې رامنځته کړي، د اقلیت محور حکومت جوړ کړي، چې اکثریت یې ومني، جګړه دوام پیدا کړي. اکثریت یې نه مني، بیا هغې کې بیا د اقلیت کې بیا دونه ظرفیت نه و چې اکثریت په ځان کې جذب کړي. نو هغه د بیا جبل سراج تړون وشو، بالاخره یو منظم پوځ یو 200 کلن هغه بیا په تنظیمي جګړو کې ارسل لوپه شول، د افغانستان رادار سیستم له منځه لاړ، ارسل له منځه لاړ، ټول پاکستان باندې کباړ شول. نو نتیجه دغه شی شوله. بیا وروسته چې دغه امریکایان چې وتل، هغه د حتی د پوځ په جوړونه کې چې افغانستان حکومت ویل چې موږ باید پوځ ولرو، بیا د 80,000 کسانو پوځ منظور شو، بیا حکومت ډېر جنجال وکړ چې د افغانستان لپاره کفایت نه کوي. بیا نړیوال ورته ویل چې موږ باندې پاکستان د همکارۍ یو شرط دا ده چې افغانستان کې که پوځ جوړېږي نو زموږ په خوښه به جوړ شي. اول دا پوځ به ډېر نه د کمیت له پلوه، بل د کیفیت له پلوه به دا قوي نه، بل دا باید لري واټن وشونکي توغندي ونه لري، یو بل به دا وایي هوایي ځواک ونه لري، یرغلي ځواک، بل به د هوایي دفاع ځواک ونه لري. نو په همدې خاطر په بوداپست کې په یوګوسلاویا، پخوانۍ یوګوسلاویا او هنګري په نور ځایو کې چې برلین کې، توکیو کې د افغانستان په باره کې چې بېلابېل سیمینارونه کنفرانسونه جوړېدل، هغه کې د پاکستان یو شرط دا و افغانستان په دې بریالی نه شو چې پوځ منظم داسې پوځ جوړ کړي چې لږ لږه پاکستان سره انډول. دوی ویل چې پاکستان دلیل دا و چې داسې پوځ به جوړ نه شي چې پاکستان سره د سیالۍ جوګۍ یا پاکستان ته خطر وي. داسې پوځ چې داخلي امنیت ټینګ کړي لکه د پولیسو بڼه ولري که نه. نو افغانستان څه کوي؟ موږ خو یرغل نه کوو، دې دنیا ته ویلې چې یرغل نه کوو، افغانستان چا سره دښمني لري چې تاسې قوي وسله ورکوئ. بیا امریکې باندې دا شرط هم ایښی و چې که تاسې داسې وسله ورکوئ نو بیا خو په کراچۍ نه چې ستاسې هغه راځي قطارونه، دا موږ نه پرېږدو افغانستان ته. نو او بل دوی خپله پخوا له امریکایانو سره ښه خواږه اړیکې لرل، په نورو هیوادونو سره مناسبات قوي وو، چین سره، نورو هیوادونو سره. نو د افغانستان پوځ هغه ته پرېنښود قوت ته. بیا کوم ټانکونه چې پخوا دلته پاتې وو، وسلې چې پاتې وي د روسانو له وخته، هغه بیا د جي ډي آر او نورو پروسو کې امریکایانو راټولې کړې، هغه یې بمبار کړې، له منځه یې وړې، روسي ټانکونه له منځه لاړل. ډېره پخوانۍ وسله چې وه په دې معنی چې دا روسۍ وسله ده، دا یې ختمه کړه. خپله وسله یې بیا دې جوګه نه وه چې پاکستان ته خطر راغی. موږ مثال بیم 40 بیم 21 دا دستګاهګانې لرلې چې اوس یې ترمیم چارې روانې دي، خو اکثره یې له منځه تللي دي. هغه چې اوس بېرته جوړی، د هغه دپاره وسایل هم پکار وو، مرمۍ لرلې ډېرې زیاتې. دا ټول ګودامونه چې وو دا په تنظیمي جګړو کې له منځه لاړل، تش شول. نو پاکستان ته داسې افغانستان یو تشلاسی افغانستان پاتې ده اوس. نو ځکه دی دا یرغل کوي. نو اوس ته بیرته هغه نورمال حالت ته ځي، دفاع حالت د یو څه زماني واټن، بیا پیسو، امکاناتو، نظامي ټکنالوژي دي ته ضرورت. موږ د نورمال حالت پخوا روان یو، یعنی هغه ته چې ګورې سپیډ ته د هغه د بیا جوړونې یا د پوځ اوس یو عقیدوي پوځ ده، خو د عقیدوي پوځ سره وسله پکار ده. او یعنی د کمیت له پلوه ورو ورو پر مخ ځي، خو د کیفیت هغه چې ده برخه چې ده دا لا زماني واټن، یعنی زمونږ د ښه حالت ته د تللو عکس العمل دی د پاکستان دغه بریدونه. طبعا دغه تش چې دا له روسانو وسله ورکړې نه ده، یو تش اوازه شوه. تر اوسه پورې کومه تفاهم نامه یا تفاهم لیک لیکل شوی، نور د هغې عملي برخه پاتې ده. روسي وسله له افغانستان ته نه ده راغلې چې د احتجاج وکړو، ګواښ یې وکړو چې دا تاسو په یاد دي، ستاسو سن به کمي. کله چې روسانو افغانستان ته سکاټ ورکړل، په هغه وخت کې پاکستان چغې پورته شولې چې دا خو پنډۍ ولي، لاهور ولي، او دا خو کراچۍ ولي، نو دا خو بیا موږ ته غټه ستونزه ده. نو بیخي احتجاج وکړو په ملګرو ملتونو کې، په نورو ځایونو کې. نو هغه وخت کې متاسفانه چې هغې وسلې نه په داخلي جګړو کې استفاده وشوه. لکه چېرې خبر دې حد ته رسېدلی چې پاکستان افغانستان کې دونه مداخله کوي، خو افغانستان چې هر طاقت قوت لرلی، خو چې مغه د اټک پله په شمول ټول ویشتلي وی، په موږ وخت کې دغه د سرطاني ناروغۍ یا دانې څخه موږ خلاص وی. استاد، د پاکستان دغه بریدونو یو خوا ویل کېږي چې هدف دا دی چې ولسونه د نظام په ضد باندې وپارئ، ولسونه عکس العملي کړي، ولسونه ته ځان بې دفاع ښکاره شي. خو د هر برید نه وروسته د ولس عکس العمل د هېواد ساتنې، د خاورې د ساتنې، د نظام سره د درېدو، دغه د ولس سره دغه احساس نور هم لوړېږي. تاسې پکې څه وایئ؟ نه، دی خو د افغان ولس خو داسې ده چې مخامخ دښمن سره د جګړې ښه تجربه لري. دی خو هر وخت تېر ایستل شوي دي په سیاسي لحاظ، په مذهبي لحاظ باندې. که تاسې فکر یې چې انګریزانو چې پټ هغه کوله، پټه مداخله کوله، هغې کې ډېر کامیاب وو.
خپل لاسپوڅي به واک ته رسولی شول، خو بیا کله چې ولس پرې خبر شو مستقیمې جګړې ته خبر ورسېده، درې غټو جګړو ته درې وړو کې انګریزانو ماتې وخوړل. همداسې روسان دلته ډېر پراخ هغه لره نفوذ لره، مخکې دې نه چې یرغل وکوي په سیاسي لحاظ باندې روسان دلته ډېر قوي وو، دلته اقتصادي پروژې پر مخ بیولې وې، د ولس په ذهن کې حتی د محبوبیت ځای لره. نو په دې خاطر باندې د روسانو په مقابل کې عکس العمل نه څرګنده کېږي. خو کله چې هغوی مستقیمه مداخله وکړه، خبره له پردې راووتله، بیا د ولس عکس العمل سره مخامخ شول. همدارنګه که امریکایانو یا نورو غربیانو دلته خپله مستقیمه مداخله نه وه کړې، اقتصادي پلانونه یا اقتصادي پروژې جوړې کړې وې او دلته د خپلو پلویانو لارې د حکومت واک ته امتداد ورکړی وی، دا دونه مشکلات سره نه مخامخېدل. نو پاکستان هم هغه وخت چې نیابتي جګړه افغانستان کې کوله یا ډلې ډلې ټپلې روزلې، هغه وخت کې دوی کامیاب وو. بیا کله چې دوی خپله مستقیمه جګړې ته داخل شول، د عام ولس نفرت سره مخامخ شول. د څومره چې پاکستان مستقیما بریدونه کوي افغانستان کې، که حکومت کابل کې هر نظام یې ښه که خراب وي، ولس دې دغه نظام ملاتړ کوي او دا د ولس نظام دپاره یو طلایي شانس چې بیا د ولس له دغه ملاتړ نه سمه استفاده وکړي. موږ کتلي د داود خان په وخت کې چې سفربري اعلان شو د پاکستان، نورو ښځو خوشحالي څرګنده کړه، تړونونه وو. زموږ په کلي ولس کې چې یو لوی سیند دی ننګار سیند بهیږي، هلته پول نه و، خلکو سیند کې ځانونه ګزار کړي چې نظامي مراکزو ځان ورسوي چې لاړ شي هغه ته جنګ ته لاړ شي. نو دغه د پاکستان په باره کې عام نفرت چې دا موجود ده د پاکستان د نظامیانو په برخه کې. نو دوی چې دا نظامي یرغلونه کوي مستقیما، دا دوی ته ډېر په تاوان ده. افغان ولس په ګټه د ضایعات به ولرو، تلفات به ولرو، خو هغه دښمن چې تا یو کلو کې تشخیصولی نه شو، هغه مرض هغه تشخیص و. نو مرض تشخیص وشي، بیا علاج دویمه درجه کې ډېر اسانه ده. استاد محترم، یو شمېر پاکستاني سیاسیون هغه چې د قومونو په نوم باندې امتیازات هم خوړلي، دلته هم راغلي، تاسو ورسره په مجالسو کې ناست شوي یاستئ، دلته په یو نوم او بل یو عنوان بل عنوان باندې د پښتنو د یووالي او د بل او بل په نوم باندې دوی امتیازات خوړلي دي. اوس هغوی لګیا دي او دلته د افغانستان د بېلابېلو قومونو نومونه اخلي چې د پلاني خلک راغلي، د پلاني خلک راغلي، د پلاني خلک راغلي دي. خو دوی دپاره که سره دوی کوم ثبوت هم نه لري، دوی کومه تذکره هم نشي وړاندې کولی، دوی د هغې کوم عکس هم اوسه پورې نه دی وړاندې کړی، کومه ویډیو هم د دغه دومره ټکنالوژۍ په مټ چې اوس شته ده. او سیاسیونو ته دغه خبرې چې سیاسیون کوي خپلې دي، د پښتونخوا سیاسیون مې مطلب دي. هلته خو هم داسې عناصر شته چې ځان پلوري دي که نه، د بېلابېلو امتیازاتو په مقابل کې د پاکستان ایس آی استخدام کړي دي، څه په میډیا کې استخدام کړي، څه په پوز کې هم شته ده، څه په دې په اداره کې دي، په بېلابېلو اداراتو کې دا شته، دا طبیعي دي مګر عام ولس نه دی. دا داسې او د افغانستان نه چې څوک ځي پټ چې دې ته وایي چې په افغانستان باندې یرغل وکړه او موږ در سره یو او ځان بیا نه شي ښودلی، دا خو داسې معنی د کلي وارث معلوم دی، د کلي وارث خان دی. نو کلي کې یو اهل کسبه اوسېږي، پټ لاړ شي چېرته د کلي راز و نیاز ویسي او بیا مقابل طرف نه 100 روپۍ واخلي، هغه د کلي استازیتوب نه شي کولی. نو دا داسې یو کم نسبه بې نسبه هویت ورکي نسب ورکي به کېدی شي. افغانستان کې مې دا لاړ شي هلته خبرې وکړي. ما مخکې هم درته یو کره یادونه کړې وه چې دوی مخکې پاکستان کې چې په اسلام آباد کې غونډه کړې وه، دا لاخو لخوړي جمع کړي وو، بیا هغوی ورته ویلي چې موږ په دې ولس کې داسې نسبي خل نه یو، تاسې موږ باندې ولې پانګونه کوئ؟ هغوی ورته ویلي چې نسبي خلک خو موږ سره ودرېږي نه، موږ ته خو دا تاسې باندې بې نسبه خلک پکار دي. نو هغه بې نسبو خلکو باندې دوی پانګونه کوي، هغه بیا داسې چې هغه په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي، خو اغېز ډېر کم وي. بیا ولس داسې راشي هغه ورټل شي، وځپل شي، دلته څوک داسې شوي چې ځینې د پردیو ګوډاګیان دلته په زور راوستل شوي په چل او هنر، بیا ولس یې پوه شوی، نو بیا بېرته شړلي ځپلي دي که نه. نو دغه هغه چې دي اوس به والا په افغانستان خلک راغلي وو چې د پاکستان د بریدونو ملاتړ کوي. څوک وي هغه اول هغه سړی چې نسب یې معلوم وي، ذات یې معلوم وي، په وطن کې حجره او دیره او مسجد یې معلوم وي، هغه دا کار کوي. خو کوم نسبه بې نسبه سړی به درغلی، هغه ته افغانستان او پاکستان او هندوستان ټول یو شی دي. هر چېرته چې خالته شپه هغه داسې دي چې ته یو نسبي سړی. دا موږ ته په کونړ کې یو قومي مشر دا خبره کوله، یو سړی پاکستان هغه سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې، په کلي کې حجره او دیره معلومه نه وه، هغه به د کونړ ډېر چغې وهلې چې کونړ شي. بیا یو بل خان په کونړ کې هغه ما ته ویلي زه خو دا کونړ نه یوازې د افغانستان د یو برخې په توګه زه دفاع کوم، بلکې زه د خپل حاکمیت، د خپل ځمکې، د خپل جایداد، د خپل حیثیت لپاره کونړ دفاع کوم. دغه سړي پاکستان کې جایداد ډېر ده که
افغانستان کې خلکو ورته چې هلته ډېر ده نو چې هلته ډېر ده خو هلته به خوشحاله وي نو زما خو دلته نسب معلوم د پلار هدیره وجره دیره د مې ټولو معلوم نو زه خو دغه کونړ نه په طبیعي ډول باندې دفاع کوم نو دغه غیر طبیعي خلک چې دي دا چې هر چېرته وي دا ښه ده مملکتونه په پیسو باندې اخلي که نه یوازې د افغانستان کې نه نورو ملکونو کې هم ښه ده نو دا اوس هم چې افغانستان حکومت په قوي پوزیشن کې وي په اقتصادي لحاظ باندې په 100,000 کلدانو باندې په کراچۍ کې خلک بم الوزي په $10,000 باندې ایمل کانسي خرڅ نو دا خو خبره دی کې چې دوی خپله د پوز مشران چې دا په پیسو اخیستل کېږي نو په کشمیر کې څه ونه شول په هغه کې څه ونه شول په د بنګلادیش کې دا اوس په هغه کې په کشمیر کې څه حالت را روان دي نو خبره دی کې چې خلک په پیسو اخیستل کېدی شي مګر ولسونه نشي اخیستل کېدی محدود کسان محدود سیاسي خیال اخیستل کېدی شي اوس هم داسې خلک شته چې مثال په بېلابېلو هېوادونو کې په کمپونو کې پراته دي نو چې هغې ته ته یو ورکشاپ دعوت ورکړي چې یا په ترکیه کې یا په اماراتو کې یا په هندوستان کې یا په پاکستان کې یو سیمینار د دې ډېر زیات خوشحاله کېږي موږ ډېر غټ شخصیتونه موږ ته یو ورکشاپ کې دعوت راکړی که نه نو دا دغسې کم نسبه خلک شته هر څه ته پیدا کېږي داسې سړی چې د افغانستان نمایندګي وکړی شي د افغانستان باندې زړه درد وکړي هلته نسب معلوم وي دلته دیره معلوم وي دلته د پلار هدیره معلومه وي هغسې یو سړی د موږ ته ټول پاکستان وښیي موږ ته معلوم چې بابر خان زادران د کورنۍ نه غړي چې دی هلته د افغانستان د حکومت سره مخالفت کوي خو هلته چې د لیاقت علي خان د افغانستان ضد خبره وکړه د افغانستان ته ناموسي کنځلې وکړې سید اکبر خان جیک په توفنګچه باندې په دې تندي باندې وویشته وایي زه سید د افغانستان حکومت سره مخالف یم مګر ملت ته مې ته کنځلې نشي کولی هغه د ملک وارث دی دا خو نو چې کلي کې نسب معلوم نه وي تی بوځي هلته بس کښېنئ هلته شمله ولونګۍ پرې وتړئ او قرقولۍ ورته په سر کې دا خو د افغانستان نمایندګي نشي کولی داسې تجربې موږ ډېرې کتلې د پښتونخوا د پښتنو د خلکو نمایندګي کولی شي هغوی لګیا دعوا کوي د هغوی د سیاست دعوا کوي نه موږ خو دا خبره باید واضح ورته وکړو چې موږ پښتونخوا کې د افغانستان دوه هغه لرو دعوې لرو یو د خاورې دعوه لرو یو د ولس دعوه لرو کم نسل چې اوس د انګریز تر چتر لاندې د پاکستان چتر لاندې هلته رالوی شوی د پښتونخوا په خاوره باندې میشته دی دا د هغې خاورې د اصلي ملکیت دعوه نشي کولی ځکه دا د پلار نیکه نه خو د افغانان دي نو یو لکه ته یو نسل وروزي هغه نسل خلو نسل نه وي نو دا په دې معنی ورکړي چې مثال ته پټي کې غنم کرې صحیح شو پټی ملامت نه ده دا غنم چې دي چا چې پې کرلي دي که نه دغه فصل موږ بدلو پټی خو د خپل دی څه کال غنم خراب دي کال ته به ښه شي او بل کال ته به ښه شي بل کال ته به ښه شي نو ته خو د پټي دعوا هم لرې او د حاصل دعوا هم لرې حاصل څه کال چې انجن شو خراب شو باران ووهه د خوراک نه دی نو دا خو په دې معنا نه لري چې دا غنم وایي چې دا پټی زمونږ شو نو خلاص نه دور یو پس یو درې نسله هلته د انګریز چتر لاندې رالو شي موږ چې دا خاوره خپله کړو درې نسله وروزو بیا هغه وخت کې خلکو سره د رایو د انتخاباتو خبره کوو استاد یو خبره چې دلته اوس په پاکستان کې راپورته د ځینې خلک پرې غږېږي مشران پرې غږېږي زه دوی تعقیبوم خبره تر دې کچې پورې را رسېدلې ده چې مثلا څو کورنۍ چې انګریزانو د شرقي کمپنۍ د هند په وخت کې وروزلي هغوی ټریننګ کړي هغوی ته خپلې پالیسۍ ورکړلې هغه کورنۍ راوړلې هغه په پنجاب کې بیا په څو ولسوالیو کې دي بیا په ټول پاکستان باندې د څو ولسوالیو واک دی بیا په هغې کې څو کورنۍ دي مشخص د هغوی واک دی او کلونه وشولو چې دغه څو کورنۍ په دې ټوله خاوره باندې که هغې کې سرایکي دی که په هغې کې کشمیری دی که په هغې کې بلوچ دی که په هغې کې پښتون دی که په هغې کې بیا پنجابی دی چې پنجابیان په خپلو کې ټول پنجابی سره یو جوړ نه دی که په هغې کې مختلف قومونه دي او دوی په دغه پنجره کې اچولي دا د څو کورنیو تر واک لاندې دي او د دې کورنیو د پالیسي او د دوی د واک د پالیسي د دوی بیکګراوند او دا ټول خلکو ته ښکاره شوي دي چې دوی په دې خاوره کې د نیکه مقبره نشته دی په دې خاوره کې د دوی تاریخ نشته دی د دې خاورې هغه اصلي مالکان چې وو هغه ورځ ته بلې ټاکول کېږي نور هم ځپول کېږي حتی تر دې پورې یو ژورنالست ما سره مرکه کوله هغې ویله چې کوم کلا و د یو ژورنالست هغه ورانه کړله چې هغه د 1.5 سل کاله وه د هغې د نیکه د غور نیکه کلا وه هغه یې ورانه کړله چې دوی دا نښې هم ختمې کړي دغسې یو پالیسي روان د داسې پالیسۍ په وړاندې باندې دوی څو پورې دغه حالت ساتلی شي چې دغه تاسو چې څنګه وویل چې دا کرایي خلک راواخلي او هغه د ولسونو د سیاستونو هغه وکړي ځکه دوی وایي چې اوس ډېر باور هم دا دی چې د ټي ټي پي جګړه د ټي ټي پي راپورته کېدل وسلواله مبارزه دا دغه مبارزو هغه آخري نتیجه ده چې خلکو دوی نه چا سره مدني فعالیت ومنه نه حزبي فعالیت ومنه دوی سره نه د یو قوم په توګه حقوق د دوی ومنل نه د یو وګړي په توګه د دوی حقوق ومنل
دوی خو انګریزان خو داسې دي چې هغوی فکر کوي چې ټول ولس په بیه نشي اخیستلی، راځه نوابۍ جوړې کړه، جاګیر ورکړه، خلکو ته ځمکې ورکړه، محدود کسان به په امتیاز بلد کړي، هغه به د خپل امتیاز په خاطر تاسو سره همکاري کوي. دا پالیسي دی په هند کې کامیابه او په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې چې دوی یرغلونه کول دا کار یې کوو او تر ډېره وخته پورې دغه نوابۍ چې دي دوی سره ښه روابط لرل، اوس هم لري. نو د هغوی کنټرول ډېر اسانه، ورته زمون به ورته هلته تربیه کول، اولادونه ځمکې به یې دلته وي تر اشغال لاندې سیمو کې، او هغه چې و اولادونه به یې هلته ورته مدني کړه، وبه یې روزل د خپلو ګټو په خاطر، هغه به د انګرېز خوی بوی واخیست. و حتی ویل کېږي چې دغه په واک کې کورنۍ چې دي د دوی کورونه په پاکستان کې نشته، نه ټول مال ته هلته پانګې لري، هغه لري. نو هغه خو انګرېز خو داسې نه ده چې دا دنیا چې نیولې داسې کوم بیا تدبیره قوم دی که نه، نو حتما هغوی سره ټکنالوژي وه، هغوی سره علم وه، هغوی سره سیاسي علم وه، هغوی سره دنیا کتابونه وه، هغوی سره دنیا تجربې وي. نو دغه تجربو په برکت هغوی فورمولونه جوړول. مثال یو سیاسي فورمول چې لکه ریاضي فورمول په شان ورکوي، بې لکه یې لکه، او نو دا چرچل چې دا د غټ هغه سړی و، دا پښتونخوا ته راغلی هم، د افغانانو سره د هغه په جګړو کې جنګېدلی هم، د عسکر په توګه هغه ویل چې دغه یو ډېر مثال یې ورکړی. د هغوی د انګرېزانو یو غټ فورمول دا ده چې ته باید هر کله زورور سره دوستي کوې، کمزوري سره دښمني کوې. زورور سره دوستي کې ستا ګټه ده، لږه غلامي ډېر امتیاز، او د افغانانو بیا د پښتنو مشکل دا چې د زورور سره دښمني، کمزوري سره دوستي. نو هغوی چرچل خپل خاطراتو کتاب کې لیکي چې په زمونږ په هغه کې ښوونځي کې درې څلور بدماشانو دوی ټولو خلکو نه باج اخیسته او وهلو ټکولې، هر چا نه پیسې اخیستلې. زما نوبت چې راورسېده ما ورسره همداسې ملګرتیا شروع کړه، ملګرتیا مې شروع کړې، یو څه پیسې مې ورته ورکړې، خو څه پیسې مې دې بدماشانو ته ورکړې، هغوی زما ملګرتیا شوله، بالاخره زما مخالفین به یې وټکوله، زما پیسې یې بېرته راکړې او ما ته ډېرې پیسې پکې نورې هم راکولې. ما لږه غلامي وزغمله، د هغه دپاره بیا د هغه په نتیجه کې مې ډېر زیات امتیاز ترلاسه کړ. نو لږه چاپلوسي ډېر امتیاز. نو دا داسې قوم دا اوس د امریکې تر وزره لاندې را روان دار چې هر هېواد ته چې ځي بس دی ورته لاره هوارۍ شیطانت ورته دی کوي، نو دی امتیاز اخلي. نو یعنې هدف مې دی که چې انګرېز داسې یو قوم دی چې هغوی سره دا کوم شرم او هغه چې موږ لرو حیا او غیرت دا په هغوی کې نشته، هغوی خپلو ګټو پسې ګرځي، ګټو پسې ګرځي. چېرته چې ګټه ده نو په خاطر باندې دی ډېر تدبیر نه کار اخیستلی. د هغوی بل فورمول دا و چې موږ هغه مملکتونه نیسو جاهل اکثریت پکې اوسېږي، خاین اقلیت پکې اوسېږي. خاین اقلیت سره معامله کوو، جاهل اکثریت خو ساده دی. نو دا مملکتونه چې دی نیولي دی په ټوکو نه دي نیولي، کومه ټولنه کې چې بېسوادي بېسوادۍ یا د مذهبي اساساتو ته چتر لاندې راغلي، یا د بېسوادۍ یا د فقر، نو هغه ځای ته به دوی لښکرکشي کوله ډېر په اسانۍ باندې. بیا د هغوی خان او ملک به په بیه اخیستل او ولس به بیا تر مظلومیت لاندې. دا پالیسي نوره چلیږي په دغه اوسني عصر. اوس خو بیا ټکنالوژي بدله شوې، اوس خو اوس هم یعنې د امپریالیزم په محتوا کې هېڅ تغییر نه راغلی، په شکل کې تغییر راغلی. اوس هېوادونه دي غټې غټې کمپنۍ دي، اوس د عربي هېوادونه چې دي د 4-5 نفره د آی ټي انجینران ولیږي، ستاسو سافټویر نوی کوو 3 میلیارډه 4 میلیارډ ډالر ترې نه واخلي، هر څه یې له غځې حق کېږي، داسې وسله ورکوي، هر څه یې دی په کنټرول کې دي. دفاع په نامه باندې اوس عربي هېوادونو ته امریکایانو دوی وایي چې موږ نوې وسله درکو، دا وسله خو نه چلېدله، د ډرون په مقابل کې راکړئ دغونه پیسې. نو د هغه د محتوا چې دا د امپریالیزم یا د استعمار محتوا نه ده بدله شوې، شکل انکشافي بڼه خپله کړې ده. نو په دې خاطر باندې دلته چې راغله موږ ډېر ته خلکو تصور کوو چې اوس خو افغاني اشغال نه دی، د 40 هېوادونه چې افغانستان ته راغله، یا هغه د روسانو په وخت کې چې خلک راغله چې اوس انټرنیشنلیزم د پخواني اشغال مسله مطرح نه ده، مګر بیا هم هغه شی و، محتوا هم هغه شی وه، د خلکو کورونه بمبارېدل، خلک بېعزته کېدل، او د روسانو خپل ګوډاګیان لرل، روسانو سره سپیانو هغه به د خلکو کورونه بې تالاشي کول. بیا چې دا بل دغه نه یو لس چنده مترقي خلک راغله، بیا هم عین شی و، محتوا کې کوم تغییر رانغی. اوس پاکستان ښکته پورته کېږي، هغې فکر کوي چې موږ به هم دغسې کارونه وکړو، خو پاکستان نه دې ظرفیت لري، نه دې امکانات لري، نه دې حوصله لري، او نه دې اقتصاد لري، نه دې دپاره پوځي امکانات لري. دا خپله یو ګوډاګی هېواد دی، لږ مري، نو دا کار نشي کولی، او نه دې تجربه لري. دوی خپله د غلامۍ یو دوره تېره کړې ده، اوس هم د غلامۍ تر چتر لاندې دي. غلام هېڅکله نشي حاکم کېدلی، ذهنیت یې دا اوس چې تاسې ګورئ، دا په منطقه کې چې ګورئ د افغان یا پښتون کرکټر چې ده، دا صحیح ده، غربت به ځپلی، جنګ به ځپلی، مګر دی د غلامي دی په کرکټر کې نشته. د پنجابي چې ده غیر له چاپلوسۍ نه چې د چاپلوسي دی د کرکټر مرکزي برخه ده. یعنې دا فلمونه کې چې ګورئ، دا غټو فلمونه کې، دا هندي فلمونه ګورئ چې ګورئ، د پټان کرکټر ګوره او د پنجابي کرکټر ګوره، نو دا
دا کرکټرونه چې دي دا د ټولنې د واقعیتونو سره سمون خوري. نو هدف مې دی چې پاکستان سره تار څنګه مګر انګريز هغه لري اوس هم ظرفیت لري، اوس هم پاکستان د انګريز تر چتر لاندې ده. دا دلته د سیمه ایز لکه د امریکا او د انګريز د ناظر په توګه د سیمه کې رول ادا کوي. ناظر خپل چې کله بخان چیرته لګي بیا بدم یو کمیشن پکې اخیسته خلکو باندې واه خورو مګر خپل د خان رول نشي ادا کوي. استاد یو بل څه باندې غواړم پوښتنه وکم. د ملتپالو کسانو د پاکستان لخوا د افغانستان کې د منځه وړل ټارګټ کول پنخه کول یا په د هغوی په وړاندې تبلیغات کول او دا په دې وروستیو کې ګورو چې دا سلسله روانه ده. یو ورځ استاد جون راونیسه د هغې پسې تبلیغات شروع شي، یو ورځ یو بل شخصیت چې هغه شخص چې د ملت پالنې خبره کوي، هغه چې د وطن خبره کوي، هغه چې د دې خاورې خبره کوي، هغه چې د ولس خبره کوي، دا ټارګټ کېږي. دغه کار څوک ورته کوي؟ خو دا خو داسې دي چې دې وطن کې دې غواړي چې مطرح شخصیتونه چې دي چې هغه د ملت پالنې روحیه پیاوړې کوي، هغه پسې راځي او داغ پورې کړه. دا نو دا خلک چې دی په بیه اخیستې دی بیا داسې ګوري چې افغانستان کې کم سړی شخص چې ده نو دا چې دا په هغه کې څه قسمې داغداره کو راشه ته څومره ته پښتون شه څومره پیسې دي په کار یې در کوم ته بیا پنجابي نه پیسې اخلم. مثال چې خپل پاپړ خرڅې هغه ته موږ هغه څه ورته کینو شو ته اوس موږ ته پیسې راک یو افغاني څو کالداري کی راشه د خپل پلارو نیکنه سب وینه دي معلومه که څونه امکانات په کاري منګه درکو درته خبره دی کې چې موږ دونه مثال موږ نه خلک موږ په شان په لسګونو نور دا دونه خوار شي پنجابي ته کینی نو هدف دې کې دا چې دلته تبلیغات وکي چې کوم شخص په روحیه باندې دغه تبلیغاتو تاثیر کړی تاسو په بار دغه سي خبرې شوې دي. زموږ دایره کې مطلب د خاکې خوش به دیوار نه مچسبه دا خو تر مخکې ته باید تیاری ولري چې دا هغه بل ویلې پوز وایند د سبلاد نو هغه ولې چې دا یون چې دا هغه ته پی ټی ایم سره کومک کوي پیسې ولېږي مال زیل رمه نشي ویل رمه د سیر در کوم پی ټی ایم ته ورکوم. پی ټی ایم خو زما عزیز ده وینه مې د دین مې سره شریک ده ژبه مې سره شریک ده وینه مې سره شریک ده خاور مې سره شریک ده مسجد مې سره شریک ده. ته د کشمیری سره څه ارتباط لري؟ ته د هند پنجاب سره څه ارتباط لري؟ ته د نور هغه سره څه ارتباط لري چې ته ارزه کې مداخله کوي؟ نو زه چې هو دغه واړه کسان چې دي ته موږ شخصي سدې د سړي ځامن شي شخصي د پنجابي غلامي مکوه راشه خپل ور سره یو درېګه 100 روپۍ به درکې پنجابي درسدو او دا د غلامۍ غوسه حد بیا بل ورځ یو غیم د په لغته وېسته ورځي ډیر غلامان وېسم خطا کړ. ولس څنګه پوښي د هر برید نو وروسته موږ تاسو د پیغورونو یو لوی لړۍ ګورو کله نظام ته پیغورونه کله هغه چاته چې دغه بریدونو په وړاندې باندې یو تیز خبره هم کړي چې پرون خو ته هغه څه غږېدې بړ غږېدې اوس غږېږه اوس دا وکړه هغه وکړه دغه خبرې چې کوي دا د ولس روحیه ماتولی شي؟ نه دی خو داسې ده چې ولس روحیه خو دا خو لکه د اور په بټۍ کې راوړل شوی ولس ده که نه دا پیغورونه دا هغه چې دي صحیح د جګړې ځپلې جګړه چې په سیمه باندې خوره شي هلته بدبختي راځي مهاجرت راځي ولږه راځي فقر راځي دا لنډمهاله دي. مون خو دا څو لاسپوڅي ژورنالستان چې دي ته مو ویل چې لنډه که معلومه نو راځه دې خطره چې تا غیرت معلوم شي یو کلشنکوف دی یا تا عسکر سره یو کلشنکوف دی زمونږ له عسکر سره صحیح شو چې وسله سره مساوي شي بیا د ایمان زور معلومیږي. نو یو خوا کې چې وسله او بل خوا تش لاس ایماندار ولسی نو ایمان خو ته په تش لاس باندې وسلې سره جګړه نشي ګټل کولای. نو راځي دې له خطر شي دا هغه معلوم شو بیا کله کله د استعداد خي شي استعداد معلوم شي منګ ډېر به استعداد خو راځه ته چاپیریال برابر کدا زما مسلک دی چې دوه هغه زکون کی چې په واحد خونځي کې کینی واحد خون کې او درس ورکی واحد تعلیمي نصاب معلوم کی دی غوي زکوات معلومول شي د څه نشم کولای شي یو کلیوال خونځي چې یو شاګرد په کال کې 200 ساعتونو کې 100 ساعته ځای کوي او یو خاري خونځي چې په کال کې 200 ساعتونو کې یو 90 ساعتونه درس لولي بیا دا دوړه شاګردان ته کینه یو ګټ امتحان ته نه واخلي نه ترازه یو پنجابی یو پښتون په اماراتو کې په یو خونځي کې کینه یو افغان بیا چې غنه فارغ شول بیا ته سره خپل فکری ذکاوت او معلوم دا اوس موږ چې اماراتو کې افغانان چې دي بزنس کې چې دا جرأت لري ته تاوان زغم لري دا پنجابیانو سره غدي نوکران دي سره مشتوب دی کوي پنجابی چې دا په د کرکټر لمخې په هغه کې غټ بزنس نشي کولای په نور هیوادونو کې ډاری وځي دي کې تاوان کوم افغان تاوان قصه کې نه د ادارو منیجمنت د افغان پلاس کې پیسې هم کمی خو د سره مزدوري نو په دې خاطر باندې افغانان چې د ظرفیت هغه ډیر زیات ده خدا پیغور ورکول زه دلته خپل داخل کې ممکنو په نورستان یا زابل کې یو شاګرد چې څو ساعتونه ځای کړی دي هغه موږ د کابل یو محصل سره متعلم سره چې ډیر ساعتونه درس ویل هغه سره پرتلی ورځکه نه ده حتی موږ د کانکور ازموینې سره مخالفو کانکور ازموینې سره په دې خاطر مخالفو شي تا شاګرد ته مساویانه درسي نصاب نه دی برابر کړی
هغه نه نو ته کاکور ته نه ولې مساویان اخلي نو ته داسې وکړه چې 200 درسي ساعتونه هلته پوره کړه کومه فضا چې د تعلیم دپاره مثال په کابل کې ده په زابل کې دي په نیمروز کې دي په نورستان کې دي بیا ته ټول نه مشترک ګډ کانکور امتحان واخله نو درغه نه پورې بیا ته یو تبعیض ورته وي مثبت تعلیمي تبعیض هغه باید عیار کې چې د دواړو زده کوونکو هغه چې ده حق چې ده د ټولګي ته دې حده پورې راسو دا مساوي شي بیا هغه نه وروسته که د نورستان که د زابل که د کابل زده کوونکي په اول ټولګي نه تر څلورم ټولګي پورې هر یو نمرې کمې وګټلې ته حق لري چې هغه ناکام کړي نو په دې خاطر دې ته موږ دا خبره کوو موږ خو دا ورته ویلي چې تاسې په اویاو کلو کې د سړي زوی پیدا نه کړي چې په خپل توغندي باندې سړي یو نوم کړي نه شخصیت جوړونه دا ده توغندي جوړول اسانه دي نه شخصیت جوړول چې ډېر سخت دي ولې نه لري یو سړی ولې نه لري په دې اویاو کلو کې دي ایاو پښتانو سره ټوک کول تاسې کله سړي زوی لري خو یا عمران خان دغه کرکټ کې هغه نه اوس بندي کړي نور خو د سړی ماته وخی چې د منطقه کې په ویاړو کې زموږ خو بیا یوازې د هغه خبره نه ده په اسلامي نړۍ کې سلطان محمود غزنوي باندې ټول خلک ویاړ کوي ټول اسلامي نړۍ احمدشاه باندې ټول اسلامي نړۍ ویاړ کوي غټ امپراتوران تیر شوي نړۍ په اسلامي تفکر کې په سید جمال الدین افغان باندې ویاړ کوي علامه اقبال د پاکستان یو نظریه ورسره هغه خپل په افغانستان باندې ویاړ کوي په پاکستان ویاړ نه کوي نو پاکستان جوړ هغه کې د په نظریاتو کې به ورسره پاکستان جوړ شو دیم بیا هغه کې ژوندې خو نه ته د ژوندې د پاکستان په هغه باندې ویاړ نه کوي ولسی دریز روخانه دي دغه تبلیغات تاثیرات کوي نور ولنه کې دا ولس دا اوس د پاکستان لومړی برید وکړو هغه کې چې دلته شدید عکس العمل په څرګند شو ولس د حکومت تر شا ودرېد د ولس ډېر خوشحاله قرباني ورکړه ضایعات او تلفات وو مګر ولس دا وزغمل او ډېر خوشحاله یو ملي روحیه په ولس کې پیاوړې شوله او ملي روحیه پکې راژوندې شوه صحیح دلته غربت شته مشکل شته دا اوس مې په ولس باندې غږ وکړي یعنی د افغان ولس هیڅ چا سره به اوس په دې وخت کې دومره جګړې ته خوشحاله نه شي لکه پاکستان ته خوشحالي خو موږ وایو چې دا جګړه شته دا باید په تدبیر باندې ملګري شي نه دا چې موږ دونه ضایعات تلفات ورکو چې ثمرې بیا کمې نه موږ به خپل دفاعي هوایي سیستم دا ټول پیاوړی کو اقتصاد پیاوړی کو ملي مشروعیت پیاوړی کو نړیوال ازدواج خزان وژغورو نړیوال سټیج کې خپل کور تثبیت کو نړیوالو باندې خپل خبره ومنو بیا پاکستان سره جګړې ته داخل شو دوی اوس د خلا نه استفاده کوي زموږ ځینې نیمګړتیاوې شته په سیاسي لحاظ باندې د نظام په د مشروعیت په باب او ځینې نور اقتصادي ستونزې دي دوی دغه خلا نه استفاده کوي که ته 10 کاله موږ دا مزل وکړو 10 کاله چې موږ دغه سپیډ کې روان اوسو چې موږ مرکزي حکومت پیاوړی کړو اقتصادي بنسټونه قوي کړو تعلیمي بنسټونه قوي کړو د ملي مشروعیت مسله حل کړو د نړیوال مشروعیت مسله حل کړو بیا نو د پاکستان تاسو سره بیا د ورورۍ خبره کوي د ګاونډیتوب خبره کوي د مشر ورور خبره کوي زه ته مشر ذکر شرط په خانه زه وسنه بیا ساده خبره کوي ترغه پورې شي ته اوس خو چې ما مشر ورور او نو مشر خو د څه د کلی ملک څوک د وزیم کان جوړې څوک دغه بل څوک دی ته د مشرۍ ظرفیت نه لري او د مشرۍ ظرفیت واغه څوک لري چې مناجات او خراباتي نو تا خو مانی سرخان لیدل نه مې د رړې لیدل نه مې د وجره لیدل نو په پاپړو په دالو باندې خو مشرۍ کیږي نه استاد محترم په دغه بریدونو باندې منګه الکولې شي یا منګه په دغه بریدونو باندې هغه خپل پالیسیو لاندې راوړلې شي نه دی خو هغه وسایل او ابزار چې هغه ټول لاس ورکړه د پټ ارغل ډېر خطرناک دی ته درتي محسوسیږي نه او اوس خو ته زخم معلوم دی وینه تویږي ته معلوم دا زخم چا جوړ کړي نو ته د علاج لپاره هغه کوي دی اخیری کدی هغه لرله نور چانسونه لرله یا د اغلب راځنو جنگ سالارانو دا تختیدلی بیرته استعمال شول هغه کار کو هغه ونه شو نو د پټ ارغل نه افغانان اوس بیغمه دي اوس د کوشش کوي چې ځینې سیمې محلي سیمې جوړې کړي په دې کرخه کې بیا ته د داعش په نامه یا نور ترهګر ډلې چې د خپل لري داعش یو ټایټل ده دغه تر چتر لاندې بیا د خپل ملیشي روزي نو هغه بیا په دې نامه په نامه چې هویت معلوم نه ادرس معلوم نه دورانه وکي نو هغه د لپاره زمينه برابرۍ خو نور نیابتي ډلې چې دي هغه د لپاره انګیزه نه لري نو چې نه لري د مستقیمه جګړې ته داخل شي مستقیمه جګړې ته داخل شي ټول نړۍ پیږي ملامت ده اول سره دونه کمزوري چې تا دا تقاضا کوي چې ما د کور امنیت وساته هم د مخالف ما هم بیا ماته وای چې ولا زما د کور امنیت خراب ده تیره ده وساته ځکه چې زما بل مخالف ده نو ته چې مخالف سره جګړه بیا تی پرې ده نو مونږ امنیت ساتو او زمون خبره ده مونږ ته پرې امنیت وساتو نو ته چې هغه اشغال شوی خوره کې امنیت ساتلې او نه اشغال شوی کې امنیت ساتلې نو بیا ته حکومت پچ شي بیا دا ځان ته می طاقت مو ځان ته دام وای ځان ته یو شی وای بل شی وای نو ته چې په دغه جغرافیه کې امنیت نه ساتلې چې سره جګړه نشي څنګه دا استاد د پښتنو سیمونو او د بلوچو د سیمونو بغیر د استاد دیونه کې د کشمیر حرکات هم ګورو
نو کوم یو به په افغانانو تاوان کی، بلوچستان به په افغانانو تاوان کی، پښتانه به په افغانانو تاوان کی، کشمیریان به په افغانانو تاوان کی، سبب سره کی راپورته کی هغه به په افغانانو تاوان کی. تر څو پورې به دا دغه وچلیږي دا منتر جنتر به تر څو پورې وچلیږي؟ دا خو پاکستان چې دی غیر متجانس هیواد دی کنه، کلتوري دی یو ځای دی، خاوره دی بل ځای ده، مذهب دی بل ځای دی، قومي هغه پکې نشته، پیوستون پکې نشته. د اسلام په نامه باندې یو شی جوړ کړو نو هغه هم چې دغه جعلي او ونه چلېده نو هغه سیاره هم رسوا کېږي خلکو ته. نو عجبه خبر خو دی که د پوځ مشر عاصم منیر وایي چې افغانستان ولې له کفارو نه وسله اخلي، تی لکه چې مسلمان نه اخلي. او ته چې ورسره شپه ورځ ناستې، کور دی په لندن کې ده، کور دی راکړه ورکړه دی هلته ده، قانون دی د انګریز ده، وسله دی د انګریز ده، پیسې دی د بهر دي، نو ته تا ته شرم نه ده، بیا افغانانو ته شرم ده. دا په دې خاطر چې دی فکر کوي چې د افغانانو مذهبي احساسات اوس په هغه مرحله کې دي چې سیاست په سیاست ډېر غالب دي، دی به اوس نه پوهېږي. نو ورور افغانانو په ټولو شیانو پوهېږي، اوس سر اخلاص ده چې هر چا نه وسله موږ ترلاسه کېږي د پاکستان په ضد باید واخلو او دا سیاسي شعور باید ولرو. دا پیغورونه نه دلته روژه ونیسه بس بیا زه ته به راشي د یو امام تر چتر لاندې به روژه ماتې کوو، بیا درته معلومیږي تا کې د اسلام څونه جوهر شته. نو یو غیر اسلامي ملک د اسلام په نامه مسما ده، یو اسلامي ملک سل په سوله کې اوس د انټرنیټ ته سرچ ورکړه 99.9% خلک چې دي مسلمانان دی. یوازینی هیواد په نړۍ کې چې د سعودي عربستان هم زمونږ د سلنې کچه چې ده د مسلمان دا ډېره زیاته ده. پاکستان کې 100 سلنې، پاکستان کې د عیسویان شته ده، نور مذاهب خلک پکې شته ده او مذهبي ازادي دې ورکړې ده. دلته سل په سوله کې یو شریعت حاکم دی چې اس نړۍ کې تر اوسه پورې هغه نورمال حالت نه پورته حاکم دی. نو خبره دی که ده چې دې له خطره چې دی اوس هم فکر کوي چې راځه افغانان باندې مذهبي احساسات ور چتر لاندې راوړي، هېڅ نړیوال هېواد سره به د اړیکې نه لري. نه وروره تعامل اسلامي هېوادونو سره ځان ته تعامل ده، په نا اسلامي هېوادونو سره ځان ته د راکړې ورکړې مسله ده، تجارت مسله ده، هغه په شریعت کې هم شته، په دین کې هم شته، په سیاسي معاملاتو کې هم شته. که اوسنی حاکم نظام د تدبیر نه کار واخلي، هر هغه هېواد چې د پاکستان ضدي هغه سره به ښه مناسبات ټینګ کړي. دا نه خوشحاله کېږي که ته خلک داسې تصور کوي چې والا هندوستان سره به اړیکې پرېږدو، روس سره به یې پرېږدو، امریکې سره، چین سره، نو دې باندې پاکستان ډېر خوشحاله شي. نه دا مراحل موږ تېر کړي، هېڅ چا سره هم اړیکې نه لرلې. کابل کې جنګ هم پاکستان خوشحاله نه و، کابل تباه شو پاکستان خوشحاله نه و، د افغانستان ټول چارته راشي پاکستان ته کباړ شو پاکستان خوشحاله نه و، زمونږ مهاجرونو پیسې پاکستان ته انتقال هم پاکستان خوشحاله نه و. غیر دې نه چې پیغور درکې، غیر نه چې افغانستان ټول تباه شو، لوټ شو، کباړ شو، تیارې کباړ شو، پاکستان ته لاړې، بیا هم پاکستان خوشحاله نه و. یعنې خوشحاله کېږي نه. نو اوس یې باید د خفګان هغه دلیل پیدا کړو. استاد صاحب پوښتنه چې پاتې نشي، د خبرو اترو لړۍ مخکې ما په مقدمه کې هم ویلو، سعودي عربستان ته اسلامي هیوادونو یو مهم هیواد، قطر، ترکیه د په سیمه کې د یو پیاوړي قوي هیواد په توګه، او بیا دغې نه وروسته د دوی په خواخه باندې چین، په دې ټولو کې خبرې اترې وشوې. خبرې اترې مولوي صاحبان چې د خبرو اترو نه راغله هر څه یې په ډاګه کړه چې پاکستان څه غواړي. هلته نه د ټي ټي پي خبره مطرح کېږي، هلته نه د دې د جګړې خبره مطرح کېږي، هلته نورې خبرې مطرح کېږي، نورې هغه ټولې د افغانستان اسلامي امارت په ډاګه کړې، بس غر دی ولس ته وړاندې کړې، ویل همداسې په چین کې مې نور که د دې نه وروسته د خبرو اترو لړۍ ته دوام ورکول کېږي، د پاکستان سره خبرې اترې کېږي، په څه ډول باندې باید وشي؟ هلته خدای دې چې دا خو د جګړه چې ده دا بیا ظاهري یو اړخ ده که نه، بیا د شلاړې پردې ته شاده کېنیسي، تاسې به هندوستان سره اړیکې نه نیسئ، تاسې به مستقل سیاست نه کوئ، تاسې به چا نه وسله نه، خبره بیخي غټه کړي. دلته موږ ته تجربه و، دلته د کورني تالیسیټي زموږ چې و د په تېر جمهوریت کې، نو د تشکیلې په باره کې د اسلامي جمعیت او د حکومت د اشرف غني د حکومت ترمنځ جنجال راغی. نو بیا یو هیات سره کېناست چې راځي دا معضله حل کړو، د قانون مخې حل کړو، د اساسي قانون مخې. بیا هلته چې کېناست هغوی ته راوړاندې کړه چې موږ فدرالي نظام غواړو، موږ غیر متمرکز نظام غواړو. تشکیلو معامله بیخي ځای په ځای پاتې شوله او نورې خبرې پکې پاتې راکړې. هغه د پردې ته شا سیدی په زړه کې کمې خبرې وي، هغه د افغانستان د بدبختۍ هغه یې راپرسېر نه کړې. د پښتونستان لوحه دې بدله شي، دا واټ دې نه وي، دا دې نه وي، دا دې نه وي. ننګرهار کې د پښتونستان واله دا په دې پورې ساړلي تا په اسلامي جمعیت پورې. نو اوس هم دا چې دا د جګړه چې ده یو اړخ ده، بیا هلته چې پردې ته شا کېني، غرو پش کوي، کنځلې کوي، بد ورد وي، ډیپلوماسۍ ژبه نه مراعتوي، اخلاق نه مراعتوي. هغې فکر کوي چې د یو څو تیارې لري او دا تیارې دلته روسانو سکاټ
سکاټ وشتل په دې خوست په ننګرهار او په لوی پکتیا باندې سکاټ باوا کې روانو ماشومان رسمنډي ولې دا اوس په بیا خرچ کې پاغه کې اسو ورته کباړ کې دلته خلک دغه اواز بند دي په هوا کې پیژندل چې کومه سکاټ لګیدلی ته سو تیاری لري هغه تیلو پیسې هم نه لري په دې باندې افغانان نه ډاریږي په دې هغه باندې تیارو باندې شي دلته امریکا په ویتنام باندې 14 ملیون ټنه بمونه خطا کړ اس تاثیر پیونه کو دلته روسانو دینه زیات خطا کړ امریکایانو دینه زیات خطا کړ دا خلک د هلي بچی ته سړو غوټي نه خي نو دا موږ ټول په جنگ کې بلدي نو که غواړي چې د سړتوب ژوند وکړي اوس تم ډیر تاوان کړي زر تزر به خیر د شرط لار اخلاص کا اوس روکا افغانانو ته لار اخلاص کی یو لار اخلاصون کې خودی دسي د یو بل استراتیژي هدف ده چې د کر خبانه خو تاسو مخکینه خبرو تسلسل ستاسو د خپل خبرو تسلسل دی او څو مخکې راته یو ولسی سړی زنګ راته ول ته خو ژورنالیستي تاسو راشه کوم ځای باندې چې بمونو مور استعمال شوی دا غیس مس څنګه بیرته یو سړی کور شروع کړي ونو چې د بمونو مور راونه راځه دا پاکستاني ډیزلی میزه نه سوټاري د یعنی د خپل اوس د منټیننس د تیارو دانش ورکواله او دا چې یو تیار راخوس کې اوس لګ کار ته ان شاء الله روان ده د حکومت ته زموږ مشوره دا و ډیرو افغانانو بهر میشتو کورمیشتو د خبراتو د پر پالیسي به څه ته به ځان تقوی کې کله چې ته په قوي موقف کې په نظامی لیاستا خبره ته د منځګړیتوب غوښتنه څوک کوي که څوک منځګړیتوب ته راځي که څوک د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خبر ځکه پاکستان خور واره د اعتبار خرابوي د سعودي هیات په لاره و چې دوی په کابل بریدو په وشتم د روژه اوس په چین کې چې دغه دومره خبرې وشوي یعنی خبرې په یو داسې پړاو کې وي دغه اوس چې ما څومره د ژورنالیست په توګه باندې خبر لرلو چې په یو ډیر چین په ډیر اعتماد باندې لګیاو چې نور بلدینه بعد بریدونه نه کیږي په دلته په لارې باندې کار کیږي دلته په سیمویزو ګډو باندې کار کیږي دلته د نورو هیوادونو ګټې د ګواښ سره مخامخ دي په دې ټولو باندې به کار کیږي د دې د وجې نه نور بریدونه نه کیږي تر دې کچې پورې خبرې رسېدلې وي خو بیا پاکستان راغی بیا بریدو کو دغه هر څه بیا په ګډوډ دا په سیمه کې یو دلال دی دا دلال دی د بهرنۍ هیوادونو چې لږ پیسې لري دغه لپاره دلالي کوي ګټه دا د یو بل نوم چې د منافقت ارمان لونه دی خدای وبخي منافق پاکستاني ورته ویل کړي سیاسي کې منافقت کو دا د ملاوت اصطلاح په کوم هیوادونو کې شغال دي ارشي کې ملاوت ده شیدو کې ملاوت ده په بو کې ملاوت ده په ټوکر کې ملاوت ده په څه شي چې د خرڅې په ټولو کې ملاوت ده په نرخ او نوا کې پارس کې دا یندې د ژوند چې د منافقت سره د درغلۍ سره دا جوړ شوی دی د درغلیونه کې د ژوند نشي کولای الته چې په خلیج کې جنگ شروع شي د خو عربو سره یو تړون مړون لري چې بیا موږ وتعالى دفاع کو فیصله غرب سادهګان تیروي چې عرب خوستي لري ایمان نه لري کنه نو هغه چې دی بس نو دی وایي چې موږ در سره یو د اټوم بم چې د اسلامي اټوم بم ده او اسامه مغرب دی د اټومي اسلام بم لسند راويس نه عربو چې کپورته کړه ناجمو نو دا بم څه د لپاره بګاری یا چې په شاته چولې وسی ولا به سخت ورځ ته بګاری نو چې د امریکای دوه تیاری لاغله د پټ آباد کې سړی ته غنه وې سو وزرنه د اټوم بم لوزنه نو به دا بم د سواد لپاره بګاری دنه سخت باندې راځي نو هغه چې د خلیج کې لګ د شروع شي دی بیا د افغانستان باندې یو څو بمونه تواچې چې موږ ته خپل نه ختي ولته مشکلات لرو ګور چې موږ نه پان کوی تاسو کومه کو نه غواړي نو کله که تاسو د سو ور درې ور د ایران جګړې سره یو لین کوته ورکی چې بیا موږ خپل د ګور جګړه کې هغه چې موږ خامخمونه کړو نو چې بیا هغه جګړه ختم شي دلته جګړه ختم شي بیا او ځکه چې بیا هغه کې بیا ضرورت نشي عرب ورته راوړ عسكر دراوړ اول د عرب د خدای بیخشین کې چې په پنجابي باندې تا الته د پنجابي چې د عرب په هغه کې په کورونه کې دا نو کری د لار هغه پاکي د زمکه او د سو کور د چمنو ممنو جوړي ته په هغه باندې ځان ساتي نو دومره شان او شوکت او دبدبه خدای درکړي عزت خدای درکړي دین خدای درکړي تر لګي په پنجابي باندې ځان ساتي چې هغه خپل ځان نشي ساتل نو د مشهور خبره د لیکوالو چې عرب بیچارهګان اول خدای پاک ایمان ورکړو هغه وکي تیل نو اوس خدای تیل ورکړي ایمان ته واخیست نو د اته میلیون اسرائیل په مقابل کې الته 2.3 میلیون عرب تر نشي کولای نو بیا هم راځي او د سیمې یو دلال پنجابي ته هغه کوي ظاهري کوي چې موږ د امنیت وساتي نو دومره پیسې چې دی هغه ته ورکړي د پاکستان ته د عربو د چې افغانان ته ورکړي د اسرائیل زما موږ په غاړه اخیستل او چې موږ پوسو د اسرائیل مخامخ بیا جګړه پوښ چې د فلسطین کې ظلم کول شو کنه سو کول نو دا کرټونه چې د ملتونو د زمانه په بهیر کې جوړي د ورځ کې نه جوړي دی اوس د مذاکرات ته منافقت په خاطر باندې حالت چین خوشاله کیالته غوړي خبرې وکي بیا سو چې په استانبول کې او په هغه کې مذاکرات وشول په قطر کې
خپل درېمګړو ویل چې دا خلکو ډیپلوماسي په ژبه نه پوهېږي، دا خو زور غږی. د افغانانو منطق چې و په ډېر قوي هغه د فکر کوي چې دا نوې ډیپلوماسي داخل شوي دا به په ډېرو خبرو باندې سر نه خلاص، دا ملیان خل دي. نو هلته چې بیا کېناستل نو دې خبرې شوي منطق باندې برابر نه وي او د افغانانو چې په منطق برابر وي. نو په دې خاطر ډېر زور وکړو څوک د میزونه وډزول خو دې خوا سره تېرو بېر شو. نو خبره دې کې ده چې پنجابی چې دا ته د زور کته تا زور ولره یا لږ ته لږه زموږ نظامي انډوال په دې خصوصا په پوځي الوتکو کې دې کې برابر شو. بیا د خپل راځي غوډمالي کې بیا ته مشر کشر پروا نه کوي، خبره نشته هر شی بیا سره مني. داود خان په وخت کې بوټو وزیر تر هغه کابل ته او بیا یاسر عرفات او د مصر جمال ناصر د هغه کړه واسطه کړ چې په لیا ځخته داود خان ته وای دا سر زور سره چې موږ سره تبان شو. نو دا دغه سي د یو لک چې افغانستان هغه ولک قیو یو لک کابل ته رانغه بیا هوانا کې نور محمد طریق سره خبرې وکړي چې زتم مسلمان زم مسلمان نو موږ تاسو سره به جنجال اوس د حل لاره څه حل لاره څه پاکستان سره د معادلې د حل لاره څه ده څه باید وشي؟ اول خو حکومتونه چې جنگ ته داخليږي داخل کې هیڅ مشکل باید نه لري. داخلي هغه د بیخي ملت سره به ته په هغه کې تقابل کې نه. نو اول دی حکومت په کار دی چې داخلي مشروعیت دومره پیاوړی کی چې د بهرني مشروعیت د سبب یعنی غټ عامل وګرځي. یعنی داخلي مشروعیت بیا بهرنی مشروعیت نړیوال انزوا څخه باید افغانستان خلاص شي په بشپړ ډول. نړیوال سټیج کې باید د افغانستان حیثیت معلومي لکه مخکې چې معلومه ډاکټر زمونږ لیکوال پژواک صاحب یو وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1500 هیوادونو یو کلن مشري په غاړه د افغانستان حیثیت معلوم په نړۍ کې هغه وخت پاکستان ورشي افغانستان د ملګرو ملتونو غړی پاکستان ډیر کمزور شي افغانستان د ناپیلو هیوادونو د مسړګرو جملې څخه افغانستان به دغه حیثیت خپل کې بیرته هغه چې خپل او داخل کې لوی جرګه جوړه کا خلک ځان راټول کا ولس متنفذین روشن فکران دی ولس بیل بیل شل طبقه شل اقشار په دی ولس کې دي د ټولو سره مشوره وشي داخلي مشروعیت دی پیاوړی شي بیا دغه نو ورسره د اقتصاد پیاوړی کا اقتصاد دی پیاوړی کا بیا د پوز پیاوړی کا په پوز مسلکی کا او د عصر ټکنالوژي نه استفاده وکړه څومره عصري ټکنالوژي چې د وخت ضرورت ده اوس کلاسیک پوزونه نه دي اوس خل نوی مهارتونه باندې خپل وسلوال پوز سمبالي په ډیر کم لګښت باندې ډیر زیات موثریت زیات پورته کوي نو دغه ټول عوامل دي سبب کیږي چې بیا پاکستان بیا نه مذاکرات ضرورت هغه چې کله پوښتنه دغه امکانات لري بیا خو تاسو رئیس هغه ته د جګړې ته داخليږي نه هغه په دې پیږي چې وصلته یو خلا ده یو دی خلا ده د نوړه استفاده کوي سیاسي خلا ده یو پوزي خلاشته سیاسي خلاشته نو ولس فقر زپلې جګړې زپلې نو د بیرته د سجام د پاره یو زمانه ته ضرورت ده نو دا ټول شان دی ګوري چې د تا باندې گزار کوي دا چې نه بیا خو د هغه ته وړاندې کیږي نه به جګړې ته راځي ډېر مننه کور درنو لیدونکو له ښاغلي پوهاند محمد اسماعیل یون صاحب سره بحث تر همدې ځایه تر بیا د الله په امان